زه شاعر یم خولې او زړه آواز مې یو دی 2 نمبره چاپلوسي سړی خو نه یم څنګه به خپل پښتون ولس سره دوکې کړم خدای دې نه کړي سیاسي سړی خو نه یم اوس خواست کوم محترم د 2 کتابونو څښتن سومر خاکسار صاحب ته چې هغه خپل کلام پیش کړي سومر خاکسار صاحب شروع کوم په نامه د لوی خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی دی تر ټولو د مخه زه د پښتو ادبي سنګر صدر معصوم ترین صاحب څخه او دلته په دې غونډه کې ناست ملک قاسم صاحب خیالي صاحب ګلبهار صاحب نوران شاه صاحب او نورو ملګرو ستاسو د ټولو په اجازه یو 2 کرښې دي ستاسو توجه غواړم شعر عرض دی وی په تور بارود می وګور ته همیشه تویوي ملک صاحب په تور بارود می وګور ته همیشه تویوي وژنې می هم تړ می اوښکې را سره تویوي مننه په تور بارود می وګور ته همیشه تویوي وژنې می هم تړ می اوښکې را سره تویوي مننه بهار صاحب وای چا چې زموږه ګریوانونه کړه لانده په اوښکو چا چې زموږه ګریوانونه کړه لانده په اوښکو حساب کېږي بیا به اوښکې هم هغه تویوي مننه چا چې زموږه ګریوانونه کړه لانده په اوښکو حساب کېږي بیا به اوښکې هم هغه تویوي او نوران شاه صاحب وای ډک شو لبورو او لکونډو کور د هر پښتانه ډک سو لبورو او لکونډو کور د هر پښتانه نم تر چشمانو بنو خود تر اندازه تویوي او وژنې مې هم تړ مې اوښکې را سره تویوي او بل شعر دی وای وی کسو اوباسمه د زړه نه هر ستم د اغیار کسو اوباسمه د زړه نه هر ستم د اغیار د زړه وتل ته مې لین کیسه زړه تویوي او مننه کسو اوباسمه د زړه نه هر ستم د اغیار د زړه وتل ته مې لین کیسه زړه تویوي او خیالي صاحب شعر دی وای ورته بادار ملګرو عین عبادت ویلی ورته بادار ملګرو عین عبادت ویلی بچو د پاره چې کوم څوک د تن خوله تویوي مننه او آخري مقطع ده تیمورشاه صاحب وای بادار خیر کړي زه سومر خاکسار به څه وکړمه بادار خیر کړي زه سومر خاکسار به څه وکړمه اوبه دم کړي رقیب بیا موږ پر کوڅه تویوي او اوبه دم کړي رقیب بیا زموږ پر کوڅه تویوي وژنې مې هم تړ مې اوښکې را سره تویوي ډېره مننه کور مو ودان الله مو عزت وکړه مننه مهرباني